د تماشې دلته څه کوي؟ های د ځواني مې نصیب شه ښه خو پخواني وختونه وو چې چا به مسافرو له ډوډۍ راوویسته نو زمونږ غوندې اوزګارخېلو به مو سره په خوراک کې جیلب وکړو لاړه دغه پخواني وختونه اچھا د تماشې او په خیر څنګه د ځوان اخي ولا امید دې ته راځم څنګه یې طبیعت څه ښه دی؟ زه ښه یم ځواني نصیب شه ته څنګه یې؟ بس شکر دی ټیک ټاک بالټۍ دې دروند ښکاري لکه چې مې خو پی ډېر کړي نن نه مالا نن سبا چې کوم دی که نه مې خو مړي اچولې ده څه په خدای باندې بار کې وګوره که نه 60 کیلو بني او دا د 10 میخو پی دي ځواني نصیب شه نو ستا نه پې څه ځي یو 10 کیلو پکې اوبه ور واچوه اوبه څه په بیه خو نه دي نه ما ګناهګار دی ما ګناهګار دی افرین 150 زه ګوره دا غلط کارونه نه کوم ښه که نه زه ګورې په پیو کې اوبه نه اچوم زه چې دی نو اوبو کې پی اچوم ځان د ګناه نه بچ کوم او بله خبره دا ده که نه نن سبا ګورې پیو کې څه ګټه مچه نشته دی بس هغه ټایم پاس کوو ځواني نصیب شه ما ته پته ده چې ته غلط کار نه کوې ځکه خو ښه ورځ مخکې راته ورپسې یاره خبره دی د پښتو که پیس کې اوبه څکو که نه یو پاویزه تې راچې دا وجودم لږ غوړ شي من پی تا نه زار تا نه قربان خو زه دا پی کور ته وړمه که نه چې مرغۍ دا بالټۍ کنګال کړي که نه نو انشاءالله تعالی که الله کړي خیر یې که نه هغه کنګال شوي اوبه نه دي هغه هم ګورې د سوچو پیو نه ګورې کم ني ادا بیا زه وړمه ښه همدلته کښېنه ته ځواني مې نصیب شه د شاګولي مثال د ایشېدلو اوبو دی چې هر څونه جوش ورکې پیره وی پې نه راځي هغه توتلې ځکه مې چې دوکان ته ځې نو د سپیا کې باید په نور وغوړوه های په کومه ورځ نه زما د لور واده شوی دی نو د کور دا څه په میزان دې وویشتم اوس به درنه یو خوږ ولو یو خوږې شوی وم کټن راواخله د توتلې پلاره سر به مې نه خوري ښه سر مې اسم دروند دی سپیا که مې ویشته نو ته مې ولګېدې وای من چې تا کې به عقل کله راځي کله به در کې عقل راځي چې خدای دې پختې دا د سوچه پای دې ټول پیک او درته پته ده چې په دې ملک کې د پیو کمې دی ټوش ماته ده چې دې تاوان به مانه څوک راکړي د توتلې پلار سر به مې نه خوري ښه سر مې اسم دروند دی راشه د اوبو نه مې درته بالټۍ ډک کړې دی او بالټۍ اوبه پکې واچوه تاوان به دې پوره شي غورېږه ما سر مې اسم دروند دا سر درته ما دروند کړی د سر ته درته ما د اوبو چاټۍ تړلې ده وی ما هم سپېره ورځ وه چې دې کور ته مې ته په ډولۍ کې راوړي یو ځل خو مې پکې اوبه اچولې دي که نه اوس څنګه پکې دوباره اوبه واچوم وای نو څه زهر خو پکې نه ګډي اوبه دي که نه چاته څه پته لګي نن سبا هم دغه شی خرڅېږي زمدي زه هر وخت په اوبو کې پی نشم ورګډولی زه چې میخې نشم که نه زه هغه وخت نشم چې اوبه پې نسکمه زویمه چې څه ته یې مې ونسم او سوچه پای کې زه واخلم او بیا پکې هغه هم اوبه واچوم څومره چې زه په میخو باندې اوبه څکمه بالټۍ مې د پیو کور ته نه راوړې چې تا د من نه بیا 3 منه پی جوړ کړي و ته خدای نه بختې ما ولې ګناهګار یې ګناه ده توتلې پلاره په دې کډو په حرام کښېنې ښه سر مې اسم دروند دی چپه چپ چې بله خبره بونه نه کړې زه ستا بجازي خاوند یم نو څه کې وجه نه وي یم دومره قسمت په زما چته یي چې یم دیګ او یو نیم دیګ دی پسې ځکه چې زه بهر روان یم ډولۍ نه راکوزه شوې یم تر کومې پورې به لکه د ناویانو په پالن کې ناسته یم زه به تر کومې پورې د کور دا کارونه کوم وای نو نور څه وکړم سهار مې چای پخې کړې لوښي مې ووینځل اوړه مې همدله واغږل نور څه وکړم مړې وای ویم ژبه نه سمه چاړه ده چاړه لکه د مور د چې جواب ورنه کړو که نه نو ګونګی به شي ګونګی نه ته ما تعرف ته د مور ولې یادې ها اخر زما د مور ګناه څه ده ویم ستا هغه خوار پړک زولی ورکړې ځکه زما زوی خو شهزاده ده شهزاده ښه ده چې ما وغوښتلې په پالن کې مې لکه د شهزادګۍ کېنولې خو مور د دومره نه کوي چې یو کټۍ ماستره پسې راواستئ یو پیالۍ پیده پسې راواستئ خو بس ګټې له زور ورکړی دی نو وای تا خو به یو خدای مړه کي بله بله ورځ یو پوپی نه رالېږلې که نه امې خدای ته یې کور کې ودرئ څه هغه باسه دی چې چوکې روان شولو ستا د مور په موږ باندې سوچه پۍ چېرته پرزو کېږي دغه ښځه خدای پاک چل په خېټه مړه نه کړي درته یم زما مور ته خیرې مه کوه چې سوی ماته وایه ماته وای خدایه خدای دا نرولا کور ته زر راولي نو وایم به ورته چې تاسو دلته
ورته ووایه هغه زما زوی دی زما ته به هر څه وایې که نه خو مني به هغه چې څه ورته زه وایم نرولا چرته دی کور ته راشه کنه ما ګولې ماسره ګولې کار نه کوي ښه دا زه نه منم بس پرېږده ما دا ځواني نصیب شه یو کار چې ټوله دنیا کوي که نه نو تی ولې نه کوې نو قدم راواخله دا به سینه کوم څوک شته خو نه که نه شته دی ولې څوک دي زه او ته یو که نه نور څوک دي ملا زه ورته نه یادوم که نه یم پردي څوک خو نشته نه دغه یو دوه میخې ولاړې دلته د ویلو یو پاک مالي ګوله په غوږونو کې کېږدم میخې پرېږده که نه ځواني نصیب شه ته پاوپی په څو خرڅوې یاره که خدای مې نه غلطوي که نه نو په شپږ روپۍ پوزه خرڅومه بس کټورۍ راکړه چې درکړم درله کټوری پرېږده که نه ځواني نصیب شه ما یې کوم دغه پاوپی لرې زه په 12 روپۍ باندې پاو خرڅ کړم نو بیا نو قدم راواخله ته ماته ده ووایه ولې دا خلک په سترګو ړانده دي چې په 12 روپۍ پاو به ما نه اخلي خپل چوپتا شه ته ځواني نصیب شه ته رقم ګټه که نه رقم ګټه نو آخر څنګه ګټه نو ما پوه خو که نه څنګه ګټه طریقه خو یا توښیه که نه نو داسې خو خیر زه چاته په اسانه طریقې نشم ښودی نو به ته څنګه چل بخې مونږ ته نو پوه خو که نو پوهوم دی که نه ته دا څه خوښوي که نه ته دا ځکه چې کټ کې کېدل زه ولا که قدم در واخلم زه فضول قدمونه نه اخلم اول به یو چرګوټی سور کړې پوه شوې ورسره به حلوا پخه کړي چې دا خېټه زما لږه غوړه شي نو دماغ به مې صحیح کار شروع کړي نو داسې مشوره به درکړم چې یاد به یې وساتې به داسې کار وکړه که نه ته داسې کار وکړه ته په دې کټ کې کښېنه راشه دې خوا دې خواته ته په دې کټ کې کښېنه او زه ځمه او د چونګوچیو حلوا درله پخومه که نه او درله روړمه خو صحیح طریقه به راڅه ښې وخت ضایع نه کړي زه به دا لاړم ځواني نصیب شه او یا لکه سوچه غوړي درله پکې واچوم او که نه خو مازغه دې لږ ښه کار وکړي او که نه زما نوم هم تاماس میټریک فیل دی اوس به د شاګولي د ایښېدلو اوبو نه هم پیروی وباسم ته سر مې وخورې دا چرګوټی چا نه پخې په دې وخت څوک مېلمه راغی ګوله چې نه پوهېږي نو نه غرض ته داسې کار وکړه چې دا چرګوټی پوخ کا او ورسره حلوا پخه کا وروستو به دې بیا پوه کړم قدم راواخله نو اوس مې پوهه که که نه نو لا ته په خپله نیم پوه نو تا څنګه پوه کړم هسې مې سر دروند دی چې ته الټه پوټه خبرې شروع کړې نو لا ورسره دښمن وایم خدای دې سپک کړي خو داسې کار وکړه فلحال ته داسې وکړه چې دا چرګوټی سور کا او ورسره حلوا پخه کا تاماسیله یې وړم تاماسیله د ګټې چل راته ښیي او بیا چې په واپسۍ کې د خیر راځم که نه نو په کبار کې د داسې سپکه غوندې کپره ګورم چې ستا د سر دا دروندوالي دا شکایت دې ختم کړي که مولا دې که مولا دې د سر دا دروندوالی ختم کړي همیش د پالت ویم سمه بلای سړی خوري مورې چې زما دا نوې څه خو جاړي نه که نه تا به ورته ضرور څه ویلي که نه وایي زویه د چالاکې مور لور ده ته دا نه پېژنې زما په وړاندې چې چرګ کړکم نارې کړي نو ما ته پته ولګي چې دا د ښځې علاقې ده نه نو اخر ما دې ته ویلې څه دي چې دا مکر پس که پس کې جوړ کړي دي اوږدې وار زما مور به سپکې وایي کله وایي پیټ راوړي کله وایي ماسته نه راوړي نو ما ته ووایه دا خبرې د کور ویما چپ شه نوې جاړه ما ګورې بیا زم د ټینګې نه یم ستاسو اوښکې درته د مکر څه په مخ باندې نه وبیولې چې تا هم راته وختي کار نه کړو ویما ګوره مورې ما دغه مه کوه ستا د زوی په شان د ښایسته ځواني خو چېرته په زرګو کالو پس چېرته بختور کار ستا په ځای چې راله خدای پاک یو لور راکړی وې نو زما خدمت خو به یې کولو که نه یا الله داسې زوی چا یې ور نه کړي څومره به خوارو مې دوی کړو او اوس دا د ښځې په سر کې کېناستو وایي ته ځواني نصیب شه دویم الله پاک دې تاله نور هم توفیق درکړي چې ته داسې خوراکونه راوړي او زه یې خورم داسې کار وکړه وخت کېږي اوس پاک کړه اوس ما ته طریقه وښیه کړه چې دا پوپی به په 12 روپۍ زه څنګه خرڅوم ځواني نصیب شه واوره په بازار کې په ډبو کې چې دا پی خرڅېږي که نه دا څومره یاره که خدای مې نه غلطوي که نه نو کچه پاو ځواني نصیب شه کوم دا کچه پاو زه په 12 روپۍ باندې خرڅوم نو بیا نو به دا خو ښه خبره نو خو څنګه بیا خرڅوم په دې خو مې پوه کړه که نه واخوره که نه ځواني نصیب شه ته به داسې کار وکړې چې ډبي به جوړ کړې آفرین په ایمان چې دا دې ښه خبره وکړه ډبي به جوړ کړو یاده که ډبي به څنګه جوړ کړو د ډبو ماشین چې نشته او بله خبردار هغې دپاره خو به پیسې پکار دي
ځواني نصیب شاه میخې به ورته خرڅي. ای ګوګو مکمل د مازغه کانه کوي چې میخي خرڅ کو نو د خیر سره پای به د کم ځای نه راځي. ها والله دا سوچ خو من نو کړی اورېږه. یو بل کار به وکړو که نه که دې خوښوي نو زمونږ په دې کلي کې د انګریزۍ سکول نشته انګریزۍ سکول به کولو. نو انګریزي سکول خو به پرانیزو که نه خو دا راته ووایه چې ما د انګریزي نه راځي دې سره به څه کوو. دا چې چا پرانیستي دي که نه نو هغې له کوم انګریزي ورځي په دې مې پوهېږه که نه چې کوم ځای کې به پرانیزو. ورته ځواني دي نصیب شه دا د ملک بابا د حجره د څه دپاره ده ټوله ورځ پکې اوزګارخېل ناست دي کټونه یې وشلول یو له 20 سرې او شنې جنډې به والو او یو بورډ به دله جوړ کړمه وبلیکم پې شاګل ماډر انګریزي سکول اینډ کمپیوټر اکیډمي. په دې شاګل انګریزي سکول باندې خو پوه شوم خو د کمپیوټر کبډي داسې شی دی. کمپیوټر کبډي نه کمپیوټر اکیډمي په خو انګریزي سکولونو کې هم دا اکیډمي شته دی د کمپیوټرو ده او ماشومانو ته ښه اعلی تعلیم هم ورکوي خو مونږ خو باسې نقل کوو لکه په دې چل باندې به مونږ درانه فیسونه اخلو. آفرین شو پتاشه مله چې ستا غوندې هوښیار بنده چا سره یې که نه نو کارونه نه بندېږي کارونه به د خیره روان دي. زه ځمه که نه خپلې مرغۍ سره سلا کومه که نه او ورته وایم چې سکول پرانیزو نو به چې راته وایي پرانیزه که نه نو بیا راځم او تا ته حل ویمه. بلکل ځه مرغۍ سره نه ځایم هغه چرګوړو سره هم سلا وکړه خو چې زمونږ دا کار روان شي بېروزګاره یو. تشفي مرغاية دايما ومبارك شا بابا يكون أبوه تون خلاص شوي إيه أنجليزي سكول كلها ودخل صلاة دير زيادة قطع على باقي ډیره زیاته ګټه ده. نو لماذا تا بانګلیزي کې وې ها انګلیزي کې ما ته خبر وکړه چې ته پینې پوهېږي کنه دا څه کې د خو دې پخې دا خو ما ته اوس هم دې ټینګ ښکاري داسې یو دوسې دا اوبه پکې واچوه که داسې دې سوچه پای په دې خلکو باندې سکل شروع کړه عظمې به خرابې شي او ګناهګار به ځي بیا به ازار ماته کوي ته دا خېټه دا ده خرابې کړي ګناهګاره ما دا به وشي. زه خو ویم چې تماسې درته ډېره زیاته ښه خبره کړې ده خو د ګټې بس 2 میخې پرېږده نورې ټولې خرڅېږه په سکول کار شروع کړه. زما د خولې نه دې خبره وشو کوله زما د خولې نه دا چې د خیره سره د مغل اعظم جوړه دې اغوستې که نه او د سکول ته را روان یې که نه نو د سکول دا ټولې استادانې وي هغه د میخو مالکه راغله نه دي دغه دا څه ورته وایي د میخو مالک یې شطریف لوړ ویم په دې شتو کالو کې داسې خندا نه ده کړې لکه څنګه چې اوس وکړه داسې خاندې لکه چې څه چې میخه چینګم خوري ګزارو نه کوي ګزارو نه کوي نه نو داسې راته احمد کاکا جي نه نو ځواني نصیب شه ما څه غلطه خبره وکړه چې سخر دې د انګریزۍ سکول پرانیزي نه نو هغه میخو سره به څه کوي میخې به لاړې شي بس دوړه به شي نه نو دې سخر کاکا جي له مې ووایه که نه چې ما په سکول کې استاد ولګوي ای ته ځواني د میږو خوراک شه داسې خبره دې وکړه چې د نه منودو ده تا له خو پښتو هم سمه نه درځي او چې دونه شوق دی د استادۍ سره نو لکه زما به دې میټرک فیل کړی و که نه مړه ستا مني که نه هسې هم د وړو سکول دی د الف بې خو به د چا نه زده کړم هسې ماشومان دي سبق به والا خیب که نه داسې استر کړی پاک ته مې استر کړی وبکم ورسره خبره اوس به لږ اجازت راکړې چې د ملک بابا له ورشم سکول لپاره ترې حجره غواړم مثالې کې نه ما سره ماړه ښه دی چې دا دي هم ستا انتظار مې کولو ته ما ته دا ووایه چې د ډولکي غږولو ته عجت سو او ځواني نصیب شه دا څه تماشه یې جوړه کړې نو په څه پوهېږې نه که ګوره چې کوم ځای کې ستا عقل کار پرېږدي که نه هلته زما عقل کار شروع کړي دا مې دې دپاره دا راوستی دی که نه چې د کلي خلکو ته پته ولګي که نه چې شاګل چې دی نو شاګل انګریزي سکول پرانیستو او کبډي پرانیسته اوله دا خبره خو زما په عقل کې نه وه اخر د ویستو میخو مالک یم څه ګپ خو نه دی که نه قدم راواخله هلکه
یو کار نه کوو څه کار ته ځواني نصیب شه زه د راغلي خلکو له یو الول انګریز تقریر کوم د سکول په باره کې الوله انګریز نه کنه ولوله انګیز ځواني نصیب شه ته پې پوه شو که نه نو چې ته پې پوه شو خو دوی به هم پې پوه شوي که نه ته هم لکه زما د مې خو کله نه کله اړیه اچوې که نه زه وایم داسې الول انګریز تقریر دې خلکو ته کومه چې شپه په شپه خپل بچي راولي او زه په دې سکول کې داخل کې قدم راواله داخل یا لکه د تعلیم یافتو ټینګ وغږو شابه یا لکه ته خو داسې ډولکې غږې لکه چې میخه کټي ته آواز کوي ته خدای نېکبخته ډولکې څوک داسې غږوي ته چل دی مانه څه دی هغه پوهېږم که نه لږ یو منټ زما مشرانو کشرانو او ماشومانو خبره دا ده ماله د خدای نېکبخته دا الول انګریز تقریر به زه کوم او که ته به کوې د سکول مشر دی سرګرم او که زه یم میخین صاحب تقریر هم تو وکړه خو لږ په ښه شان خو یې وکړه که نه لاسونه وپړکوئ او دا خبره دې خو که اخر د ویشتو مې خو مالک یم څه ګپ خو نه دی قدم راواله زما وروڼو مشرانو او کشرانو تاسو ته دا پته ده چې مونږ نن دلته د څه دپاره راجمع شوي یو د دې دپاره راغونډ شوي یو چې مونږ په دې کلي کې یو زبردست انګریزي ماډل سکول چې پکې کمپیوټر اکیډمي وي دا پرانیزو لاسونه وپړکوئ دا انګریزي ماډل سکول به ستاسو دپاره زمونږ میخین صاحب شاګل مجي او جی شاګل صاحب به پرانیزي په خپله خرچه باندې نو اوس به نوره خبره تاسو ته شاګل صاحب کوي او نو زما مشرانو کشرانو زه به تاسو ته الول انګریز تقریر کوم او په دې تقریر کې به تاسو ته دا وایم چې زه د ویشتو مې خو مالک یم څه ګپ نه دی قدم راواخله او دا خبره هم درته وکړم که نه چې ما چرم ګورې پپیو کوبه نه دي ګډې کړي څه دا ټوخې ته باندې څه دا ټوخې ته تاسو خبره خپل تقریر جاري ساتئ جي یاره بیا دې لکه د میخ خواري واچوله که نه زما میخ یې مریه چې او څه مریه چې تا کې دا عادت ګورې ډېر خراب عادت دی پرېږدې خلک پوه کړم چې د ماشومان شپه په شپه راولي چې داخلي کې ته پکې پاټک سړي راوکې نو زما خوږو وروڼو مخکې څه دي رانه ایښو که نه خو اصل کې شاګل صاحب ځکه چپ شو چې ستاسو لاسونو پړکا نه راځي نو لاسونه وپړکوئ او نو زما الول انګریز تقریر دا دی که نه چې زه په دې علاقه کې یو زبردست انګریزي سکول پرانیزم چې په دې کې به د کمپیوټر کبډي وي او نو ما دا خبره کوله چې مونږ به ماشومان له سوچه پای ورکوو چې د کمپیوټر کبډۍ ته تیاري یا لکه ورکه ډنګ ماله پرېږده که نه بند که ماله بیا یې د کچي په اواز کې ډولکې وغږولو شل ځل مې اتوه چې داسې مه کوو ځان سره به یې د پیو لوښي ملوئ ښه چې څه ولې پیو لوښي نه که نه داخلي له راشئ او داخل نو پیو لوښي به نه روځي پی به څه کې وړي بیا هر څه دې بس غرق که راځه بس دغه بیا راشي ښه داخلي د شپې خپل ماشومان داخل کوي ښه ویم خوري شمشور لور مې بختوره ده که نه چې مونږ کره راواده شوې ده نو ښه ورځ مې ته ونه لیده نه خوري مطلب مې دا دی که نه چې ښې ورځې را باندې راغلي دي یو خو مې په دې غاښ مې راتمټي باندې درد دی چې سمه خبره م کوم نو الټه ترې نه وځي هی قربانه خورې د سر را باندې دروند دی اډو ښه کېږي نه مرمه وایي خدایا خورې الله یې ستا د سر دا دروندوالی زما په سر کې دي الله دې اسم مه کوه الله یې د توتنې زوی لپاره ژوندی لره خورې سپینالي درکاره نشته دی چې نظر درته مات کړم د نظره شوې که نه نظر راته مه ماتوه د کلي د زنانو سترګې راپسې شوي دي موږ وړو دپاره سکول جوړو که نه نو د کلي زنانو ته پته لګېدلې ده چې مرغۍ د سکول مالکه شوه آی های سپېرو سترګو خوړو وای خورې الله دې اسم مه کوه هم دې مبارکۍ له خو زه هم راغلی یم که نه زیره مشي الله دې په انګور خوشحاله که خرمانه خورې تا خو به دې کلي کې ډېرې ښې بدې کړې وي خو عقل درته چا نه دی ښولی چې څوک چا کره مبارکۍ له ځي نو تش لاس نه ځي چېرته د میټۍ ډبې چېرته د برفي ډبې یوسې سړی هم ته به پې ښه ښکارې که نه وای خورې برفي او مټیانې تا نه قربان خو ما ویلې چې اول تپوس وکړم چې دا سکول خبره رښتیا ده او که نه وای نو ولې موږ تا ته دروغ وایو څه آخر د دغه سکول مشره ماسټره به یم
وای خورې که زما په دعا کېږي نو الله دې د دې نه اوچته درجه درکړي موږ د باندې خوشحالېږو خرمانه خوري دا راته وایه چې زه د ماسټرانو په شانتې استري کړي کپړې واچم نو بیا به زه مالکه ښکارم که نه وای خورې ستا عمر لا سره دغه 50 کاله خو ښکاري د شپېتو څه خورې په دې غاښ مې راتمنې باندې مې درد دی چې سمه خبره کوم نو هغه هم ترېنه الټه وځي ویم ښکاري به دغه د 15 کالو الله دې خوشحاله که په دې انګور باندې ستا د انګور نه دې خدای ډېر عمر ورکړي که زما په دعا کېږي نو ستا د باقي عمر دې خدای ستا انګور ته ورکړي په تا خو هسې تېره ده زه خو همدې راغلی وم چې الله دې د باندې دا سکول بختور کړي نورالله زوی مې د باندې ډېر زیات خوشحاله دی خورې د توتنې پلار ته ووایه چې دغه سکول کې استاد کړي نو ستا لور به هم ډېره زیاته خوشحاله وای نو ورته وبویم که نه خو چې زما زوم مرکه له راځي که نه چې ګورې تش لاس را نه شي تش لاس کور ته راتګ سپېره وي وای خورې تش لاس پسې له راځي اخر ستا زوم دی که نه واله که خدای دې دارو کړي زویه الله دې د شمشو مور له ډېر عمر ورکړي خیر راته وکړلو او که نه مورې خدای دې زما خوښې له ډېر عمر ورکړي زه پرې ډېر ګران یم داسې ښایسته زومګې خو خدای هر چاله نه ورکوي که نه او زما قسمت خراب و چې ستا د غاړې شو د دې جواب به مې درکړی وی خو مور ته بل وې چاړه جبې مورې داسې پس پس ته لګولې دي دعاګانې کوم تا ته او مور ته دې که خدای قبولې کړي ولې مورې اله لورې الله دې د بدو سترګو ساته ورشه اچرګوټی راونیسه نورالله بیا لال کړي او بیا یې ښه ښکلی سور کړه مور له دې ولېږه او په خپل یې وخوره اله تا نظاره ښه مورې که خدای دې د مور زخر کړي او که نه مورې یو پتونګی به پکې منګه وو ځواني دې نصیب شاه یو به پکې دکان پرانیزو ستا مطلب دی چې د پایو کړی به م پکې ولګوم په ماشومانو باندې به پایم خرڅومه قدم راواله میخین صاحب هماغه د میخو مازغري دي که نه زه ته څه یم او ته څه یې زه وایم چې ماشومانو دپاره د کاپو پنسلونو او کتابونو دکان په کار دی نیم په نیمه ګټه ده پکې پوهېږم سړیه پوهېږم اخر د 15 میخو مالک پاتې شویم څه ګپ خو نه دی قدم راواخله ولې دروالم خدای زما د توبې قدم راواله مطلب مې دا دی چې ته مخکې خبره کوو چې څنګه چل دی څنګه چل نه دی خبره کوې ځواني دې نصیب شاه مخکې خبره دا ده یو په کولوکو کینټین د چیو او د سموسو خیر دی ته په هغې کې چې کوم دی دا د پیو کړی یم لګولې مکه زما خبرې لا راځي که نه قدم راواله خبره دا ده که نه چې بس ټیک ده زه به پکې مطلب یې کریم د پیو کریم به مکې دغه کوم ها نو بیا ورپسې بل دکان دی د ماشومانو دپاره د یونیفارم دکان نو ستا دلته اوس مازغه بیخي کار نه کوي که نه نو په سکول کې اوس فارم د څه دپاره پرانیزي ته ما په دې پوهېږه که نه دا راته ووایه ځه چې د چرګو فارم به یې وکړه د میخو دا څه په ګوګو مې سر دی زه یې د فارمونو نه راوباسم او ته بیا فارم کې دا د سکول ډرس دی د ماشومانو هغې ته یونیفارم وایي جامې نو په دې خو پوهېږم که نه سړیه بس د درسي دکان به پرانیزو دا د مطلب دی ای ته ځواني دې نصیب شه خدای دې وبخه او شل زلې دې خدای پاک وبخه به داسې کار وکړو د بره کندي هغه غفور نه دی هغه چې دی که نه هغه ډېر ښه جامې ګنډي که نه بس هغه به راولو 15 شپږ سوه میاشت به ورکړو قدم راواله دلته خو به قدم لا نه راخلم ولې چې دا سړی پتلون او کوټ او دا څو تویټایي مایي دا ګنډلی شي یا دا که خدای مې نه غلطي مخکې خو به یې د مړو کفنونه ګنډل که نه اوس خو به یې مړه چل زده کړي اوس خو به یې ګنډلې چې د خیره بس ورته بوی بس راځي دی قدم راواله ښه نو بیا بس افتتاح پاتې شوه دکه درته لویه لانجه چې ده که نه په تا کې دا ده همیشه دپاره تا کې لویه لانجه دا ده چې څه نه څه شی به تا نه خبر کړه پاتې کېږي که نه مړه نو په آرام خو کې نه که نه نو تا دا زانګو دلته مونږ له څه دا زانګو دی ښه سمه کورسۍ ده هلته دی ایښي دي زانګو دې ماته دا همداسې لږ په مزه کې نه که نه نو دا ستا د کلي د حجرې کټ خو نه دی نو مخکې نه سړی پوهېږي که نه سړی چې داسې په مزه به کښېنم داسې دغه رنګ بس داسې به نښتی یم نښتی به یم داسې ها اوس داسې کار دی چې افتتاح د سکول پرانیستې ته وایي پوه شوې په دې خبره باندې ښه دغه که نه پوه شوم په دې خو پوهېږم مړه دغه به کوو دا په کینچای باندې به پرې کوو ته ځواني دې نصیب شه خو دې لپاره یو مازه سړی پکار دی دا اوس مصیبت شو راته لوی مصیبت چې راته دا جوړ کړو اوس د چا مازغه به دومره زیات چې هغه مونږ راوایي خدایه میخین صاحب
معزز وی نامې جامې سړی ته د نامې جامې سړی ته چې سکول په مشهور شي هغه نو مالا په دې خو پوهېږم څه ماشوم خو نه یم چې ماشوم یم بس هغه مه کوو زما کور ودانۍ نه ده د هغې نیا ده که نه هغه د نیمسیري دمونه اچوي که نه او په دې کې ډېره زیاته مشهوره ده بس زه به کور ودانۍ ته ویم چې هغه خپلې نیا ته ووایي بس هغه نیا به راوړي او پرې به کټ کړي اختتام به هغه وکړي اوده شوې نو د کېږم به نه زه داسې یم او ته په ګډو وړو باندې سره بس داسې کار وکړه چې کور ته لاړ شي کور ودانۍ سره د صلاح وکړه که نیا راولي او که نیکه راولي زه ورځم چې بار د سکول پرې دیوالو باندې مړه بورډونه ولګوم زما ته به بوټونه لګوه زه نیکه خو مې مړ دی او دغه به وکړم د ښځې نیا به راولو خدای بس خدای دې پکې خیر واچوي مړه همدا خو راباندې سکول کوو خو دا وکړو مړه داسې غم دی نو مورې چې پلار مې دوکان خرڅ کړي نو زه به څه کوم نو به څه کې خو بس استیکلو جامو کې به ناست یې کتابونه به خرڅوې پیکولې به خرڅوې سموسې به خرڅوې دا توتلي پلاره دا راته وایه چې سکول جوړ شو که نه بس تماس لګیا دی هر څه برابري د خیر جنډې منډې ولګوئ د خیره سره بس صرف افتتاح پاتې ده دا څه شی دی زرویه زما سم د سر دروند دی ستا سر دروند دی ویم خدای خبر چې د پیریانو د دې سر پورې د اوبو چاټۍ تړلې ده که منګې تړلې دی چې دا هر وخت دروند دي ګوره افتتاح هغې ته وایي چې دغه پرانیسته نه کوي د سکول پرانیسته یادوم نو وکړه که نه نو څنګه وکنه تا سره صلاح کوم که نه بغیر د صلاح خو زه کار نه کوم که نه داسې حساب دی که نه ستا نیا نه ده صبرو درته یادومه صبرو ویم هغه خواستم د نیمسیري دمونه اچوي که نه نو ما ویلې چې په سکول به راته د نیمسیري دم هم واچوي او افتتاح به م وکړي نیا پرېږده آخر زم د سکول مالکه یم که نه د افتتاح به یې زه کومه چې دا کلي والا ښځې خو رانه وسوځي که نه رښتیا هغه تېره مجمه نه ده هغه سر خوړلې د شملو دپاره مې دوڼۍ ترې وغوښته ورکره وه او رایې نه که ګوره ویم ټیک ده خو دا پوندې دې نه دي دا لږې صفا که په تېره کاڼي باندې چودې دي ټولې چودې دي ته بېغمه شه ما ځان له نکریزې راغوښتې دي نکریزې دې راغوښتې نو داسې وکړه که نه چې ځان له یو تمبل هم راوغواړه چې سکول ته د خیره راشي که نه نو دا سندره بیا شروع کړه بندی کیوپیرونه اوله بندی کیوپیرونه شاګوله سکول ته نو راځئ کیوزنګونه زویا پوه شوې که نه په لاره کې به د مټیانو دوکان نه خواښې له برخې اوسې که زخري شي مورې ولې به برخې نه اخلم اخر خواښې د چا ده مورې مونږ لاړ شو ضروري الله دې مل شه د نظره مه شم خو ګورې هېر دن نه شي مور ته دې ور یاد که ښه پلار ته به مې هم ووایم چې تا سکول کې چپړاسه نه والي او که نه لورې چې څه تنخوا راکوي که نه نو ستاسو په کار به راځي او که نه مورې ویم دوا کوه که نه چې سخر کاکاجي په سکول کې استاد ولګوي وای ولې نه آخر سخر دې دی چې تا استاد نه لګوي نو نور به څوک لګوي ځې الله مل شه خو لورې چې هېر دن نه شي ښه ته خو چې مور ووینې که نه نو هر څه دنه یې هېر شي کوې چې به ګوته پورې د سلطانو تړم چې یاد دې وي نه یاد به وي راته ښه ځې په مخه مخه مخکې شه لکه نه وي ته مخکې شه زه خواره وایي خدای دې کي چې مرغۍ د شمشو خبره ومني ګینې په باران جړۍ کې وله مرګ راشه چې څوک د خښول هم نه وي امسیه یا ته په خدای اعتبار کې که نه ایله ما ته اوس ځان ښکاره شو هغه څه وته ځواني نصیب شه پرنسپل عمده که دا وګورې سم باندې چک دی بس اوس دا خبرې پرېږده د میخین صاحب نري شه پرنسپل صاحب سبا به د خیره سره زنانه راځي انټرویو دپاره دا داسې شی چې زنانه ولې راځي د بل چا مخکې دا خبره ونه کړي په شرمونو به مو شرمې خلک وایي چې پرنسپل جاهل دی ولې زه تا ته جاهل ښکارم څه ګپ نه دی ښه د پنځیشتو مې خو جاهل پاتې شوی دغه مالک پاتې شویم قدم را واخله بس اوس خو د خدای ځواني نصیب کا جاهل خو یې که نه او چې مثانو ته دا پته ولګي چې پرنسپل انپړه دی نو په مخ پورې څه حیا پاتې شي ګوره انټرویو به ترې زه اخلم ته به بس دغلته ناست یې پتلون ټایمای به یې تړلي چې پرنسپل ښکارې
نه مړه یو نیم تپوس خو به چې خامخا زه کوم نو چېرته نالیک او استاده پکې را نه شي مړه دا بس ټیک ده ته هم چې تاسو وکړه خدا راته ووایه چې هغه نیا به راځي افتتاح لپاره نه که نه مړه نه راځي که نه ولې هغه څه ده څه ده څوک د توتني مور خفه کېږي وایي اختتار به زه راځم بس هغه دې راشي خو سبا څوک راوغواړه چې دا سکول بار جارو کې چړکاوي کې او دا برنډې دله ووینځي زه راځم نورو خلکو سره وینځل کو چې میخي وینځلی چم نو دا برنډې به زه په خپله وینځلی چم او د دړی پیو پیسې خو په خلکو نه چم ویشلی زویا دا برفي په سوچه غوړو کې خو جوړه ده که نه او خوښې ډېره مزېداره ما په لاره کې وسکله نرولا څه دي ښځې ته سکول ته لاړ شه سکول به مو وینې او پلار ته مې ځانه وښایه ما دا دی لاړم ښځې وګوره ډوډۍ ځان ونه خورې ښه دا دی راغم مورې جوړې ته م را باندې تنګوې چې په داسې کور کې دې ورکړې وای لورې ړنده کړې وم ما تعویذونه یې را باندې کړي وو ما ته څه پته وه فیموز درته پته شتې سپېره څه وایي څه وایي دې له دې چا راغلې راشه وای مورې مکاره خو را سره ډېره خوږه شوې ده راته وایي پلار ته دې ووایه چې په سکول کې مې چپړاسه راواخلي جبی به شي د سکول پسې دا سکول زموږ ماتو ګوډو دپاره خو نه دی پرانیستی خپل کار به کوي مورې دغه خبره درته مام کوله خو پلار ته مې ووایه که نه چې دا نرولا سکول کې بړتي کي هسې بېروزګاره راته ګرځي ته بېغمه شه لورې هغه هم سر سترګې لري آخر زوم مې دی ته کښېنه چې زه تا له چای پخېږم او که نه مورې سر هم را سره هغې سپېرې جمع کړی ته کښېنه زوی ما وی شاګل کاکا که خوښه دی نو چې دا انټرویو شروع کړو څه باید ته ووایم نو ښځه ته پته ده چې پرنسپل یم او ته شاګل کاکا او دا هم درته پته ده چې آخر د 25 میخو مالک پاتې شویم څه ګپ نه دی قدم راواخله ځواني دې نصیب شه پرنسپل صاحب ما یې که ستاسو اجازت وي چې دا انټرویو شروع یاره د خدای خاطر وکړه انټرویو شروع کړه خو دا مخوکه ده نه ده دا مخوکه لکه سمه خوځه وه صحیح خوځه وه شاګل کاکا مسخر کاکاجي تا څه ویل یاره ته په خدای اعتبار کوې یم دا مخوکه په ما باندې دومره بده لګي یاده که دا خاندې ودې مسخر کاکاجي په ایمان داسې کار یې که نه لکه د جوارو بوجۍ ته چې چا په زوره کمیس اغوستی اوسه مشرانو سره څوک داسې خبرې کوي تا ته پته نشته چې آخر د دې سکول مالک یم او سرګرم پرنسپل یم که د مثالو په مخ کې دې راته دا وویلې که نه چې سخر کاکا نو بازیګرې به در باندې واړو قدم راواخله ځواني دې نصیب شه ته کښېنه هلکه څونه ښځې راغېږي بهر یاره ما ښه ډېرې دي نو ځواني دې څه ځواني نه ده چې دوا درته وکړم او بس یوه رالېږه چې انټرویو ته یې اخلو ځه خدای اعتبار کوي که چپړاسي داسې که نه نو زه خو یو منټ هم په دې سکول کې نه پرېږدم یوازې چپړاسي نه دی زوم دې هم دی ګزاره ورسره کوم May I come in, sir? ستا سر یادوي او که زما سر یادوي سر د عزت ټکې دی راځئ چې راځئ May I come in, sir? زما په خیال دی د پښتو نه ورځي څه ورته ووایم که زه دې تپوس وکړم د سر باندې ټوپۍ ایږدل کرتا یې که نه سر خوږېدل ہوتا ہے نو ټوپۍ ځکه په سر ایږدل ځواني ہوتا دې ہے میږي وخوره प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं आप आओ बैठो बैठो Thank you. ما خیلی جوړي په ټین کې راغله थैंक नो वी थैंक यू शुक्रिया अदा करा ما وی چې دا تاسو ته زو کوم وخت ته نه کې د فلال ته خبره او دغه کنه زه بیا خیر نو خبره به زو کوم خو ته دغه کنه आप के डॉक्यूमेंट्स सर ये मेरी सीवी है मैट्रिक पास हूँ और इससे पहले भी एक स्कूल में टीचिंग कर चुकी بس ټیک ده ورو د پاره ډیره خلا ورو ته اردو کوي ما وی د تنخواه تاسو ته زو کوم نه ملا توکی دا ته دومره باده دغه اردو کې به خبره کوي ستا دعا پکې لږه اردو راځي زه خپل وسره دغه مس زنانه تنخواه څومره پکار ہے ये कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब कि आप कितनी तनख्वाह लेंगे
सर कम से कम 2000 महंगाई है ना څه وایي څه چل دی څه وایي جی ګراني د کم از کم 2000 خو به تنخوا راکوي دا یوازې ګراني دې دپاره ده دا مونږ ګرانه نه ووایي دغه دی زه خبره ورسره خو چې مله که یو 1000 روپۍ اخلي که 1000 روپۍ باندې که دغه کوي ورسره به خبره ختمه میزانانه 1000 روپये در کل کرتا है کنا نو کاغذتن ہوتا ہے نو 1000 روپये ہو جائے گا प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं 1000 रुपए तनख्वाह देंगे चले ठीक है सर मुझे मंजूर है या मंजूर اس سے دے سوق دے منظور سوق ہوتا ہے वो तो जवानी दी मेगी उखरा ولی منظور وही چې بس زما قبول را تنخواه قبول را وي منظور اردے کی ہاں اردے کی خیر نو بس تل کرتا ہے اور 1000 روپے بیا روستو چې قانون کا سبق خودل ہوتا ہے نو بس بیا رشتہ ہوتا ہے सर ठीक है मुझे इजाजत है मैं फिर जाऊँ जी बिल्कुल आप जाएं जी अल्लाह हाफिज لا لا افيد تاتو يكم